ګوره خلک وایي د زنک زموږ د ویښتو سره څه تعلق دی. کله چې زموږ په وجود کې د زنک مقدار کم شي نو دې سره زموږ ویښته کمزوري شي. په دې پوه کوم چې د دې زنک زموږ د ویښتو سره څه تعلق دی. نو ګوره د دې زنک زموږ د ویښتو سره ژور تعلق دی، ډېر ښکلی تعلق دی ورسره. ګوره دا زنک زموږ په وجود کې کیراټینو له سپورټ ورکوي، یعنی مطلب کیراټین پیدا کوي، د کیراټینو مقدار سیوا کوي. او د کیراټینو څه کار دی؟ کیراټین زموږ ویښتو له بیا سپورټ ورکوي. زموږ ویښته د دې سره صحتمند دي، روغ وي، پرېوځي نه، مضبوط وي. نو د دې زنک زموږ د ویښتو سره ډېر ژور تعلق دی. که زموږ په وجود کې د زنک مقدار برابر وو نو د کیراټینو مقدار به برابر وي، او چې د کیراټینو مقدار برابر وو نو بیا به زموږ ویښته صحتمند وي، دا به غورځېږي نه، دا به کمزوري نه وي. په دې کې به ډنډرپ کم ته چې پخه خشکي ویلی کېږي هغه به پکې نه پیدا کېږي. مطلب دا چې د ویښتو کومې مسلې دي که نه هغه به تا ته نه راځي که چېرته ستا په وجود کې د زنک کمی نه و. نو که تاسو صحتمند ویښته غواړئ د خپل وجود نه د زنک کمی وباسئ، زنک په خپل خوراک کې شامل کړئ چې ستاسو ویښته صحتمند وي.